انه لا يفلح الظالمون یقینا نشی کامیابیدے ظالمان ولقد همت به او یقینا کلک اراده کړی وه هغې د ده چا زلیخې د یوسف علیه السلام وهم بها لولا ان رأى برهان ربي او اراده به کړی وې ده د هغې که نه وی لیدلی د دلیل د رب خپل معنی چې الله وساتو د خو چې الله نه ساتلی هغه ځان نشي ساتلی د دې توفیق ټول د الله په لاس کې د دلیل څه چې الله ورته رایات شو بعض نورې خبرې هم دلته ذکر کوي و مشهوره دا چې معروفه دا چې دلته الله ورته رایات شو د دې ګناه هغه انجام ورته رامخې ته شو دا ټولې خبرې ورته الله رامخې ته کړي كذلك دغه شان وساتو موږ لنصرف عنه السوء والفحشاء د دې لپاره چې واړو د ده نه بدي او بې حیایي انه من عبادنا المخلصین یقینا هغه د بندګانو زموږ نه و چې بد ساتلی شوي دي واستبق الباب او دوانو منډه کړه دروازې ته یوسف علیه السلام منډه کړه چې وځي او زلیخې منډه کړه چې رویې نیسي وقدت قمیصه من دبر او سیری کو هغې کمیس د ده د شا د طرف نه دې ته مخکې روان وکړه والفیا سیدها لدى الباب او وموندو دوانو خاوند د ښځې د دروازې سره څنګه چې دې دروازې له ورغلو عزیز امیر سره روان قالت ډایرکټ دې چغه کړو د ښځو دې مکر ته ګوره د ښځو ډېر خطرناک مکر دي ډایرکټ چغه کړه او خاوند ته وایي ما جزاء من اراد باهلك سوءا نه د سزا د هغه چا چې اراده لري د ښځې ستا سره د بدکارۍ الا ان یسجن مګر دا چې جیل ته دې واچولی شي او عذاب علیم یا عذاب دردناک دوک یو ده نو یا یې جیل ته واچوه یا ورته سخته سزا ورکړه ستا د ښځې سره دې د بدکارۍ اراده لري قال وی هغه هي راودتني عن نفسي دې مطالبه کړې وه ما نه په باره د نفس زما کې وشهد شاهد من اهلها او گواهی وکړه یو گواهی ورکوونکي د کورنۍ د هغې نه فیصله یې وکړه مانه یو روایت کې راځي چې دا ماشوم و د غېږې هغه دا خبرې وکړې دا یو نښه الله راښکاره کړه صحیح روایت کې راځي او بعض مفسرین وایي دا د عزیز مصر یو خپلو بعض وایي دا د زلیخې یو خپلو د تره زوی ولاړو وایي بعض وایي یو دینداره سړی ولاړو الغرض یو کس فیصله وکړه چې هغه د دې د خاندان نه و یعنې دې سره رشته وه اوس ناشنا فیصله وکړه او دا ټول کار او دا څه چې کېږي د طریقه تدبیر ټول الله جوړ کړی دی او هغه کتو او هغه وریدو او الله خپل ملګري چېرته نه ضایع کوي ان کان قمیصه قد من قبل که کمیس د ده چې سري شوی د مخې طرف نه فصدقت نو ښځه رښتیا وایي وهو من الکاذبین او سړی د دروغجنو نه دی ځکه چې د مخې نه چې سري شوی د معنی ده چې ده په ښځه باندې حمله کړې ده او هغې د ځان بچ کولو دپاره کوشش کوو نو په هغې کې د ده کمیس سري شوی دی وان کان قمیصه قد من دبر او که کمیس د ده چې سري شوی د شا د طرف نه فکذبت نو بیا ښځه دروغ وایي وهو من الصادقین او سړی رښتینی دی ځکه چې د شا نه څنګه کمیس شلیږي خو چې د شا د طرف نه شلیږي نو بیا دا چې دې دعوت ورکوه فلما رأى قمیصه قد من دبر نو هر کله چې ولیدو هغه کمیس د ده چې سري شوی و د شا د طرف نه چا عزیز مصر ولیدو عزیز مصر ډایرکټ راځي خو تر دې خو چې پته ولګي یعنې هغه مې غوښتل چې زما د دې ښځې هغه براءت او د دې هغه اوچت دغه راښکاره شي چې و دې سره زیاتی شي تر دې خوښ او چې وکتو کمیس خو د شا نه شلېدلی قال وی انه من کیدکن یقینا دا د مکر ستاسو نه دی دا ستاسو چل ول دی ان کیدکن عظیم یقینا مکر ستاسو لوی دی د ښځو ډېر خطرناک مکرونه او ځکه کوشش مه کوه چې ته چېرته د دوی سره ښکر ووایې د عافیت سوال کوه د څه د عافیت او د ښځې سره ژوند او هوښیارتوب تېروه ګوره د ښځې سره ژوند په حکمت تېرېږي ها د ښځې او د بچو سره دا سینه مه ټپوه د الله نه توفیق غواړه او په حکمت کار کوه په هوښیارتوب کار کوه یعنې چې دا ښځې مکرونه شروع کړي که نه
والله چې داسې اوښکې به درته راتوی کړي که تا ورسره په چغو چغو ونه ژړل بیا به ما ته ووایي ته به ورسره په دې لوی ځان داسې جاړې نو سوال دا کوو چې یا الله د دوی د مکر نه الله دې موږ د دوی د مکر نه وساتي دی معمولي سړی راګیر کړی دی عزیز مصر معمولي سړی دی د ملک خزانې چلی او هغې دوکه کو دې ته چل د ښځو وایي ګوره یعنې دی څومره هوښیار سړی دی معمولي سړی چې د ملک په خزانو مشر دی خو د ده هم څه دماغ وي څه سوچ به فکر به هغې دا دی وکړه یوسف اعرض عن هذا مخ واړه ای یوسف مخ واړه د دې خبرې نه یعنې دا خبره نوره مخ واړوه بس هسې شرم ته جوړېږي غلی شه واستغفري لذنبك او ای ښځې بخښنه غواړه ته د خپلې ګناه انك كنت من الخاطئين یقینا ته د خطا کارونه یعنې په خپله عزیز مصر ومنله چې زلیخا وغلطه خیر خبره کله پټه پاتې کېږي خبرې او بیا نن سبا یاره نن سبا چې کوم حال دی که نه هغه زمانه خو لا بیا هم ځه وخت به پکې لګېدو نن سبا خبرې خو بلکل پټې نه پاتې کېږي نو ډېر احتیاط کوئ ډېر احتیاط کوئ که رازونه مي نو رازونه وساتئ رازونه وساتئ خصوصا دا میډیا دا موبایل دا انټرنیټ ډېر احتیاط پکې کوئ الله دې موږ ټول پړ دې راواچي خبر خور شو په مصر کې او د زنانو مذاق شروع کو په زلیخې پورې خبر شوي چې زلیخې په شان اوچته ښځه او ښایسته زنانه په یو غلام مري باندې میینه شوې ده چې د هغوی سره مزدور دی وقال نسوة في المدينة او ښځو په ښار کې امرأة العزیز تراود فتاها چې ښځه د عزیز مصر مطالبه کوي د مري خپل نه عن نفسه په باره د نفس هغه کې قد شغفها حبا یقینا په پرده یقینا قد شغفها حبا یقینا په پرده د زړه د دې کې ننوتې د مینه د هغه شغف دننه دې زړه ته چې د مینه ننوځي که نه دې ته او دلیل پې څه دی چې د هغې د زړه دې پردې ته د مینه کوز شوې ده نه مطالبه خو لازم کړی ده خو دلیل پې څه چې دا مینه د هغې د زړه دې یعنې ویښته کوزه شوې ده او پردې سره لګېدلې ده یو وجه چې دومره خاوند ته وګوره د هغه مقام ته وګوره او دا یو غلام پسې ځي دا خو صحیح شو خو موږ وایو چې لکه دا مینه دلیل پې سره چې مینه زړه کومې کې وه هغه دا دی چې دې نه خپل منصب ته کتلي نه خاوند ته کتلي نه خپل عمر ته کتلي هېڅ ته هم نه یې کتلي او په هغه میینه شو انا لنراها فی ضلال مبین یقینا من خامخا اینو دا په ګمراهۍ ښکاره کړي فلما سمعت بمکرهن نو هر کله چې واورېده دې طعن د هغوی زلیخې د هغوی دا خبرې مبرې واورېدې ارسلت الیهن نو استازی ولېږو په هغوی پسې چې راشئ دعوت دی واعتدت لهن متکه او تیارې کړو هغوی لره ځای د تکیاګانو ځای د ناستو د ناستې ځای جوړ کړو مزدار او په کې میوې او قسمه قسم فروټ او یو شی بل شی کېښودی سره چړې هم کېښودې وآتت كل واحدة منهن سكينا او ورکړه هر یوې ته د هغوی نه چاړه وقالت اخرج عليهن اوی یوسف ته راوځه دوی ته یعنې تېر شه نیسي فلما رأینه نو هر کله چې دوی ولیدو یوسف علیه السلام اکبرنه لوی یې وګڼو په ښایست کې وقطعن ایدیهن او زخمي کړل لاسونه خپل وقلن حاشا لله او وی پاکی د الله لره ما هذا بشرا نه دی دا انسان ان هذا الا ملک کریم نه دی دا مگر ملائک عزتمند دی نه نه دا انسان بشي او خبر نشو د ځان نه ګوتې وویل ګوتې زخمي نو دوی ته هم پته ولګېده چې زلیخا هسې نه ده ښویدلې چې دا خو بل شان ښایست دی انسان څه ووایي چې دا به څوک وي دا به ملایکو کې او زه درته هر کال د الله په توفیق سره یو فایده ذکر کوم چې یوسف علیه السلام چې دومره ښایسته و دا یاد کړي چې د ږیره وه دې سره د ږیرې دومره ښایسته و
ګیره ښایست ډېرئ ښایست کمی نه. او موږ یې ویلی شو چې زموږ یو ګیرې والا و او هغه دومره ښایسته و چې زنانه په ځان پوه شوي نه دي او ګوتې پرې کړې وي. او دا څوک چې خرئ دوی دې موږ ته یو قصه داسې وښیي تاریخ کې چې یو سړي تازه سهار حجامت کړی او چا ولید او نوک یې مات کړی چې یاره څه ماشاءالله صفا شیشه مخ ګرځي. مقصد د خبرې دا دی چې ګیره د ښایست مقابله کې نه دی. ګورې دا د شیطان په زړه کې اچولې ده دې بازو ته چې که زه ګیره پرېږدم نو ښایست ولې دا زمونږ ګیرې دي ولې موږ څه بدرنګه ښکارو. دا ځوانان ناست دي دا ماشاءالله دا ښایسته ښایسته خلک ناست دي کوم یو په دوی کې بدرنګه ښکاري بلکې د دې ګیرې د لاسه سړی عزتمن ښکاري دا مخ د سړي ډک ښکاري نورانیت په مخ کې پروت وي د سړیتوب نښه ښکاري د ښځې او د سړي واضحه فرق وي د دیندارۍ نښه ده چې زما رب ماته ویلې څنګه چې الله ته پیدا کړی هغه شان نو ګیره د ښایست نښه ده. اول ته هغوی ته داسې ښکاره کړي چې دا د ښایست په مقابله کې ده. نو او بیا یو نیم دا دی چې شیطان پې مسلط دی هغه ته وایي دا مه کوه او بل داسې چې شیطان وي او ښځه ورته هم وایي دې چې ته بس دا د وړو مور وي. دا دلته یو کس و خبره رانه بیا اوږده شي یو کس و دلته ډېره پخوانۍ خبره په ورځو کې ما د دعوت نوی نوی شروع کړی او د هغه لس دي که 11 کاله شوي چې کلي ته نه وتلی په اول پیر چې راغلی و لکه ما ته د هغه کلیوالو کیسه داسې کړې بیا ډېر په دغه جو لاړ چې لاړ هلته به جنین وغوښته نو بیا د هغوی جنین په دې شکل وکړه چې تا یرولي وو موږ که نه د سړي جنین در درکړو سبا هلته بیا پروت دی نه خو هغه دغه و هلکواله و ما ته چې دغه کې جایز وي چې هغه جنین غوښتې چې راغلی اوس ما نه کلونه هېرېږي خو چې راغلی نه بیا ما ته ښکاري چې 8 کاله تېر کړي دي بیا دې خلکو لېږلی دی بیا هلته تللی دی جرګې او ناسته پاسته هغو ته جنۍ نه درکړو بیا د مافیانو دغه غوښتي د جنۍ واده کړې ده اوس میاشت دوی تېرې کړي که بیا راغی بیا چې راغی بیا دا قصه چې کله راپېښه شوه دا ما سره چې را خبرې او د درس له به راتلو نو دا د ده وم دی که 8 کال و چې نه وتلی د دې به درس له راته په دغه ورځو کې مشر سړی و دا دومره عمر چې تېر شوی ته څه خیال دی چې دی دغه وخت کې 30 کالو یعنې که دی بلکل سعودي عرب ته راغلی د 15 کالو نو بیا هم دغه وخت کې د عمر 45 50 دې ته نږدې کېږي ما ورته یوه ورځ ویل ما دا ګیره پرېږده درس ته موږ راووتو ما دا ګیره پرېږده او بس دی نو که ته دا وایې چې هلکوالی اګر که ته کوم غلطه خبره ده هلکواله خو ما یې لاړو نور ته څه کوې یو داسې پرې زنګ داسې لاسې وایي صحیح ده به د وړو مور یاره ما په دې زړه کې دی نو اوس به ته څه ووایم مشر سړی د وړو مور دلته 30 کاله چې ته چې پروت یو ته دې ته نه ګورو چې د ګیرې مسله راغله نو د وړو مور هغه به ستا په دې صفا مخ باندې څه کوي هغه ورشه حق یې ادا کړه تپوس یې وکړه خواله ورشه ژوند ورسره تېر کړه ایله بیله دته وړو مور په څه کې رايده شوه په ګیره کې دا ټول د شیطان هغه چال وسوسه ده نو الحمدلله ګیره ایمان دی ګیره ښایست دی ګیره سړیتوب دی ګیره درونوالی دی او دا د ټولو انبیاو څومره انبیا او رسولان چې راغلي دي ټولو ګیرې او څومره صحابه کرام چې دي ټولو ګیرې اوس ما ته دا پته نشته که د چا دا ذهن چې الله یو نبي له هم ښایست نه دی ورکړی ځکه چې د ټولو ګیرې یو صحابي سره هم ښایست نه و ځکه چې د ټولو ګیرې دا بیا د ده کچه سوچي او دا به د ده قمقلتیا وي الله دې زموږ ځوانانو له توفیق ورکړي په صحیح دین باندې د عمل کولو